رور خودی بیهوش پروت ته اسیم څوک نشته راشه بالا خله په دې خله کېده او قصه ختمه کا سیبا ستاسو په موجودو کې زما په روټه ځې وشوې تا پته نه دي شوي تا یې په ما ډزې کړلې په ما او تاسو الو راغئ چې زما ورور د مرګ خولې ته لاړو نو اوس د څه لپاره راغلي یئ تاسو د مرګ تماشې ته راغئ ما نه مجرم په کار دی مجرمو شبیره ته هېڅ غم مه کوه اوس زه راغلمه او زه ستاسو په درد درمل یم زه به پوره کوشش کوم چې تاسو ته پوره انصاف میلاو شي سیبا دا انصاف دی او ما ته به دا انصاف میلاو شي چې موږ روغه ورکړه او 100 لکه روپۍ مې پکې ورکړې او بیا هم د هغې باوجود زما په ورور باندې ډزې وشوې دا انصاف دی دې ته انصاف وایي تا حوصله وکړه شبیره او موږ له تفصیلات راکړه چې موږ خپله قانوني کاروایي وکړو سیبا ته یې ماته تفصیلات راکړه تفصیلاتو ته ضرورت نشته زما دا پوره علاقه ګواه ده چې ما روغه کړله او هغې له پاسه په ما ډز شوی دی او زما غل زیشان دی زیشان نور تفصیلاتو ته پکې ضرورت نشته ته بېغمه شه اوس زه پوه شه او زما کار د زیشان ګرفتارول زما کار دی راځه لکه زیشانه بنده په خپل جال کې مې راټینګ کړې او ګټه به زما وي بایجانه بهر پولیس راغلي او ستاسو ګرفتاري غواړي پولیس راغلی او بایجانه پولیس راغلی زه خو یم په دې شاته دروازې ته وځئ او پټ شئ دی نه ساجده بچې که زه د دونه پټ شمه نو د دې نه دا ثابته شوه چې زه مجرم یم خو ای د دواړو جانو مالکه ستا په دربار کې زه پاک یم په تا زما پوره پروسه ده چې ماله به هم دلته کې لار راکې دلته کې ساجده بچې تره دې په دې ورځ 2 کې د سعودي نه را روان دی ایرپورټ ته به لاړ شي زه درنه لاړم او د کور خیال ساته روزي ګله ته په دغه ګیټ باندې ودرېږه یس سر یا لکه ته په هغه ګیټ باندې ودرېږه دې کور کې 2 ګیټونه دي سچو صاحب ګیټونو ورېدو ته ضرورت نشته زه په خپله رالم ولې خیر دی زیشانه ستا د ګرفتارۍ وارنټ دی زما سره ما سره تاڼې ته مخکې شه سچو صاحب زه د قانون ډېر احترام کوم زه چې ځو مخکې شه لکه سر هغه سړی مې راوس او په حوالات کې مې بند کو اوس زموږ دپاره څه حکم دی اوس به داسې وکړې چې ریمانډ په وله ورکړي چې سپا خبره وکړي ولې چې دا کیس د ډېر وخت نه را روان دی دا کیس را روان دی او نوی جرم پکې کېږي ریمانډ والا ورکوي چې سپا خبره وکړي یس سر دا جرم تا کړلی او که نه دی نه صاحبه ما نه دی کړی ووایه نه دی صاحبه ووایه رحم وکړه او ووایه چې دا جرم تا کړلی او که نه دی دا جرم ما نه دی کړی
هلکانو دا راته ووایئ چې زما دې ته څه لپاره راغلي یئ؟ شبیره تا ته پته ده چې زه د زیشان رور یم او په سعودي عرب کې وم پرون راغلی یم او د دې پوره واقعې نه خبر شوی یم ما وی چې کینو لږې خبرې وو. زید خانه ما ته پته ده چې ته د زیشان رور یې او تا ته به دا هم پته وي چې ما د زیشان سره روغه کړې وه خو د روغې له پاسه زما پرور ډز شو دی او په دې روغه کې ما 100 لکه روپۍ ورکړې وې او د کلي ټول خلک ګواه دی چې زمونږ روغه شوه د هغې باوجود زما پرور ډز شو دی. شبیره پښتن چې پښتني نو هغه په یوه خبره پوهېږي او زما رور ستا سره روغه کړله زه په یقین سره وایم چې دا ډز زما رور نه دی کړی. خپل دشمن وپېژنه شبیره زما رور بې ګناه دی. زاهده روره تا ته خو ښه پته ده چې د چا سره شر شدت وشي نو دا وخه په هغه یې که نه او بیا ستا رور زیشان زما پرور ډز کړی دی او زما دعوه په هغه ده. شبیره منګه ستاسو نه د روغې په بدل کې پیسې اخیستې وې او نن دغه اپر زه تاسو لم در کوم ولې چې زه خپل رور د تورو تمبو شاته نشم لیدی. زید خانه خبره د پیسو نه ده خو تاسو زما سره اوږه کوزه وړوه او زما سره روغه کړوه د هغې په بدل کې به زه ستاسو سره روغه وکړم خو شبیره په دې خو دې پوه نه شوم صفا خبره کوه. صفا خبره دا ده بس تاسو سره روغه وکړم خو روپۍ به 50 لکه راکوئ 50 لکه نو بیا به زه روغه کوم. شبیره ما ته ستا دا شرط منظور دی خو ما له یو 2 ورځې ټایم راکړه چې زه د پیسو بندوبست وکړم. زید خانه زه تاسو ورشئ د پیسو بندوبست وکئ او کله چې د پیسو بندوبست وکړو زه به خپله دعوه واپس والم او ستا رور به د جیل نه راوځي. ځئ تاسو تللی شئ. 100 لکه خو مې درکړې خو که د دې په بدل کې مې درنه 50 لکه وانغستې زما نوم به شبیر نه وي او مخکې ګوره چې څه کیم چلو. دواړو فریقینو ته خواست دی چې یو بل ته تر غاړې وځي او یو بل ته زړونه سپین کړي. شبیر د پیسو په بدل کې د زیشان د سره روغه وکړه او زیشان د جیل نه بهر راووتو. اوس مخکې ګورو چې نور څه کیږي. السلام علیکم ډاکټر صاحب. سلام. مریض اوس څنګه دی برابر دی؟ ښه دی شکر الحمدلله خطرې نه بهر دی. کاکا طبیعت خو دې برابر دی که نه؟ ښه یې برابر یې؟ ډاکټر صاحب تاسو اوس تللی شئ موږ د مریض نه خپله څه انکوایري شروع کړو. کاکا اوس مې په ټوله خبره باندې پوه کړه چې تا باندې ډزې چا کړلي او ولې در باندې شودي. ستا د چا سره څه دښمني خو نشته که نه؟ که شته کاکا ماله پوره تفصیلات راکړه او که په چا دې دعوه وي نو ما ته اوس ووایه. صاحبه زما خو هېڅ چا سره دښمني نشته زه غریب سړی یم. صاحبه ما او زما زوی ورځې په لار روان وو. شبیره زه خو به تا پسې کور درځم خو ښه وه دلته راته میلاو شوې. ښه لالا خبره زر کوه زما دغه تاجر په خبرو پسې هسپتال ته ځمه. شبیره خبره دا ده که نه ستا رور چې چا ویشتلی دی که نه هغه زما جزي ما ته وخو هغه قاتل نه دی هغه زما زوی پېژني ما ته یې په لاره کې وخو. زما د رور قاتل ستا دا زوی څنګه پېژني او په کوم ځای کې یې ولیدو؟ په کومه ورځ چې ستا دا رور ویشته په هغه ورځ زما جزي هلته پیسې ساتلې ده لیدلی دی. پوه شوم لالا زه خو هسپتال ته تلم خو اول به تاڼې ته لاړ شم الله دې سره ښه وکړي چې ما ته وهل ووې. شبیره موږ درته تاڼې ته ځو که نه ولې چې زما او زما دا زوی موږ ګوایان یو. الله خوشحاله کړه لالا خو ستاسو ضرورت راغی زه به ترینګ وکړم تاسو په لنډو دې کور ته وخېژئ او زه لاړم تاڼې ته. شبیره وایس خو ډېر ښه سړی دی ما خو د شمله څه غوا نه پورته کړي خو زما په دې تندې کار نه
زما په وینه دې کار کوي او زما په بچي دې کار کوي که نه نو ستا نه قربان دی په نیمه شپه هم تیار یم علي ټلیفون کوه او زه به هلته ځمه زه سلام علیکم د هغې نه بعد ما او زما زوی په لاره روان وو او ډزې راباندې شوي دي ما ته هېڅوک نه معلوم چې ډزې به ما باندې چا کړې ها اوس په پوره خبره پوه شو نو روایت چې چا ویشتلی و نو هغه مجرم تا او ستا زوی لیدلی و ها حسن شیره راپورټ درج کړه السلام علیکم شیر رحمان صاحب یو تصویر ما تاسو ته درولېږو دا اشتیاري مجرم چې کوم دی د ګرفتاري چې ده دا لازم دی ولې اعلی افسرانو کوم قول راغلی دی تاسو په دغه علاقې کې سرچ وکړئ او د ده باندې نظرثاني وکړئ د ده ګرفتاري چې ده په 2 ورځو کې فورا ماته پکار ده ټیک شو دي تاسو بېغمه شئ بس تاسو تصویر راولېږئ انشاءالله زه یې بندوبست کوم تصویر په وټساپ باندې ما تاسو ته لېږلی دی او نظرثاني پې وکړئ ټیک شو تصویر هم دا دی صاحبه هغه نورویلي چې ویشتی و هغه هم دا لږ دی ښه دا رځي دا څه دی کاکا دا دی ته دا تصویر لږ په غور وګوره چې دا دی همدا دی صاحبه ما او زما زوی چې لیدلی و نورویلي چې ویشتی هغه هم دا کس دی صاحبه همدا دی چې دا دی نو دا خو نور هم اسانه شوه ولې چې دا خو اشتیاري مجرم دی او د ده په نیمو سره به ډېر رازونه نور هم کولاو شي د انسپکټر شیر رحمان د یو لوی محنت نه بعد دغه اشتهاري مجرم گرفتار کړی شو بل طرف ته نور واحد له الله پاک یو نوی ژوند ورکړو یو پیری بیا صحتیاب السلام علیکم لالا وعلیکم سلام نور واحد څنګه یې اوسو لالا شکر دی طبیعت مې څه گزاره کړله د الله پاک لاک لاک شکر دی چې صحت یې را الله کو نور واحده په ټایم ګولۍ وخوره او په ټایم سمله چې طبیعت یې لږ ښه لالا زما طبیعت د ګولو سره او په ټیم د سملاستو سره نه ښه کېږي لالا اریان یمه چې کم خلک په موږ پسې راپسې شوي دي او زموږ زیلې کټ کوي لالا زما په زړه باندې ویم دقه یو ارمان دی چې زه خپل دشمن مخامخ وینمه لالا آخر څوک زموږ سره داسې کوي او ولې زموږ سره داسې کېږي د دې خبرې جواب ما ته د اوسه پورې میلاو نه شو نور واحده الله دې خیر کړي او انشاءالله د الله نه مې دا امید دی چې نور به نه کېږي انشاءالله داسې الله دې خیر کړي یا لالا الله دې وکړي چې نور داسې نه کېږي په دغه ارمان به مړ شم لالا مړ به شمه او ما دا واورېدو چې تا زما په روغه کې د زیشان دل نه 50 لکه روپۍ اخیستې دي لالا نور واحده وروره زما نیم 100 لکه روپۍ اخیستې وي په روغه کې نو ما خو به دې خامخا اخیستې بیا که نه یې وروره لالا ما ته خو دا پته نشته چې زما دشمن زیشان دی دا دې ناجایزه کړله لالا چې د هغه نه دې تا پیسې اخیستې دي په روغه کې د هغه نه پیسې اخیستل نه و پکار لالا تحقیق پکار و تحقیق ډېر بد دې کړلي چې د هغه نه دې دا پیسې اخیستې دي او دا پیسې به هغو ته واپس کړې او نه منم نه انصافي لالا نه منمه نور واحده زما دعوه خو په هغو وه او هغو زموږ دشمنان دي زما خو بل څوک دشمن نشته او نه به ما څوک ډز کولی چې تا ته ښه پته ده
یا لالا ته ولې نه پوهېږې په دعوا او په دشمن کې فرق دی فرقه په کومه ورځ چې ما ته پته ولګېده چې زما دشمن زیشان دی تا 50 لکه اخیستي دي په 50 کروړه روپۍ به یې نه پرېږدمه خو غلطي دې کړله او دا پیسې به زیشان له لازمي ورکوې او بس میرني رورا ډېر زیات ګرم یې څو څو پیرې مې د باندې وار وکړو مثال دې د پیشو په شان دی نه مرې دې پیلې دې په خپله وجنم بچ په رانه نه ځې لالا تاسو دا فیصله ډېره زیاته ښه وکړه چې د زیشان دلې پیسې هغو له واپس ورکړو که چېرې دا پیسې نن موږ واپس ورنه کړې نو کیدای شي چې په دې باندې زموږ غاړه بندی دا خو ډېر ښکلی سوچ تاسو وکړو نوروايده دا پیسې صرف ستا دپاره ورکوم ته زما ورور یې او ته رانه خفه کېږې هغو زما سره هېڅ حق نه جوړېږي چې زه ورله پیسې ورکړم هغو هم زما نه په روغه کې پیسې اخیستې وې خو خیر دی ځه زه چې ځو دا پیسې ولې ویسو د لالا زه چې ځو هلو اورم आवाज دی راځي وایا او ټیک ده پوه یم په هر څه باندې په دې لاره در روان یو لږ انتظار کوه صحیح ده درځو منګه بالکل پوه یم په هر څه پوه یم بېغمه شه مړه ته بېغمه اوسه صحیح ده بس ته انتظار کوه منګه درالو وعلیکم سلام شبیره دا دی آخري موقع ده چې خطا در نشي په سر ولا او سر خوراوه ولې لالا ډزې ونه کو ته چې په کوم شي پسې ګرځې هغه ستا په تماچه کې نشته هغه زما په لاس کې دی دی په دې پسې ګرځې که نه دا راته ووایه نوروايده چې تا ته څنګه پته ولګېده دا زما په زړه باندې یو غټ ارمانو چې په کومه ورځ به زه خپل دشمن مخامخ ینم خو نن هغه ارمان الله پاک پوره کو او زما دشمن یې ما ته مخامخ ودرو د دې خبرې تپوس کې چې ما ته څنګه پته ولګېده چې ته زما دشمن یې په کومه ورځ چې ما ته انسپکټر وي چې زما ستا په رور باندې شک دی نوروايده ما ښه پوره انکوایري وکړه چې په دې کیس کې ستا رور انوال دی او ځان ساته سچو صاحب دا څه ګډې وډې خبرې کوې داسې راته پته لګي چې ستاسو په لاس باندې سره نه لو نو ځان له د خلاصي لاس ګورې او خپل ګنده لاس دې زما په پاک رور باندې پاک کړو ما خو درته یو ویل وویل نوروايده که منې او که نه منې خو ما چې ته کومه خبره وکړه نو بالکل ټیک مې درته وکړه او بیا درته م ویم چې خپل احتیاط کوه په دې کې ستا رور انوال دی ما انسپکټر ته دا خبره وکړه چې داسې نشي کېدی زما لالا زما رور زما وجود دی زما تن دی زما ځان دی او زما ځان زما د لالا نه قربان دی خو په هغه ورځ باندې زما شک پیدا شو کله چې انسپکټر ما ته دوباره رینګ وکړو هلو انسپکټر صاحب جی تاسو د څه دپاره ما ته رینګ کړی و نوروايده شبیر خو دې خواته نشته نه هغه نشته را سره موږ هغه اشتیاري مجرم نیولی و ها خو نورې خبرې هم
ډېرې وکړې خو دا خبره یې پکې وکړه چې ما له د نورواحد په سر باندې 15 لکه روپۍ شبیر راکړ وې نو ما ځکه په هغه باندې ډس کړی و. انسپکټر صاحب دا تاسو څنګه خبرې کوئ داسې هیڅ چریم نشي کېدی زه خپل لالا ډېر د نږدې نه پېژنم هغه په دې جرم کې هیڅ چریم نشي ملوث کېدی تاسو خو په طریقه بیا یو پیر جانچ پړتال وکئ د اشتهاري مجرم نه ښه صحیح تپوس وکئ دا خو خبره بیا زمانه گیر چاپیره ګرځي او راځي زما په کور باندې الزام لګي جی دا خبره نشي کېدی ته زما خبره ومنه او د خپل ورور شبیر نام رضان په سایډ باندې ساته او زه نور هم کوشش کوم چې د ده خلاف ثبوتونه راوباسم نو بیا به زه شبیر ګرفتاروم او تا ته به هر څه مخې ته کېدم تا ته په خپله باندې بیا پته ولګي او په هغه ورځ زما شک په یقین کې بدل شو په کومه ورځ چې تا زما په سر باندې د زیشان د رور نه پیسې واخیستې او د پیسو په بدل کې دروغ وکړه ما ته دا پته ولګېده چې ته د رورولۍ وږی نه یې ته د پیسو وږی ته له لالچ وږی ته رور نه یې ته د رور په جامه باندې تور داغ یې داغ او نن چې تا زه د کور نه راویستمه نو ستا د کټ سر ته تماچه پرته وه ما دا سوچ وکړو ما وې دې سټیم هم په ما باندې مخکې کېدی شي او ستا د تماچې نه مې ګولۍ وویستې واو میرانیا ما خو څو پیرې په تا چاړه راښکله نو چې تا الله نه وژني نو زه در سره څه وکړم و د رورۍ په نوم تور داغه چې الله پاک یې نه وژني نو پیر بابا به یې څه ووژني ته رور نه یې ته اور یې اور زه دې وسېزلم و د خدای ظالمه ما ته به دې په قلاره ویلي و دا خپل جیداد به مې درته پرېښودی او د دې ځای نه به تلی ومه ظالمه څومره کورونه دې وران کړو څومره بېګناه خلک دې مړه کړل خو په لاس دې هېڅ شی هم رانغی ما له افسوس راځي چې زه تا ته رور ویمه خو بیا هم ما له زما زړه دا اجازت نه راکوي چې زه تا په خپلو لاسو مړ کړمه که اوس هم په دې خپل کار باندې پښیمانه یې نو دا واخله د خپلې تماچې ګولۍ او ځان په خپله ووله واخله او ځان په خپله ووله لالا نن ستا مرګ په ما باندې واجب دی پردي سل کورونه وران کې خو خپل به یو کور آباد نه کې که د دنیا د زیاتوالي دپاره ته هر څومره غلط کارونه وکې خو هغه به تا ته میلاویږي کوم چې ستا په نصیب کې لیکلي دا دنیا پانی ده خو په دنیا کې هر عمل پانی نه دی دغه عمل به ته د ځان سره وړې او د هغې حساب به ورکې خاموش قاتل پارټ 1 پارټ 2 او پارټ 3 که چا نه کتلی نو ضرور یې وګورئ ولې چې په دې قصه تاسو د سر نه تر اخره پورې پوه شئ د نورو اصلاحي ویډیوګانو دپاره زموږ یوټیوب چینل سوات KPK واین ضرور سبسکرایب کړئ او د غنټۍ نشان هم دباو کړئ